ما پسې بل یو کس چا راوست یو خو زما ذوق ټول اصلاحي تاسو ته پته لګي زه اصلاح اعمال او اخلاق او عقیدو زما د نورو کیسو سره نه لګي هغې دپاره خپل خپل خلک شته ګړب ګړب غرب ګروپ دپاره یو زمري په پېښور کې پروت دی ما پس یو کس چا راوسته وایي دې د سره بحث کوي ما مونږ خو تبلیغیانو یار دا بحث څه لکې مونږ خو که په لاره باندې خر روان یو خر راته د ګاډي مخې ته راغی مونږ هغه ته مو چې د خدای ولیه خواشه کړه مونږ هغه ته هم څه نه دي ویلي څه نو ما کښېنه چې بحث کې راځه کار سي بیا هم دیوبندیان یو ما ته چې ما سره خبرې کې پهله به ماته خپل سټینډر ښیي عالم حافظ قاری مجاهد کوالیفیکیشن به ماته ښیي لیاقت او اهلیت بیا به خبرې کې او دې بعضې ملګرو علماو ته م وایم شی ګوره نه بیا ورسره بحثونه کوه د سړي زوی به نه یې او ته به ورسره ناستې بحث به کوې پیل یې ښوته لکه ستا هم پله دی ته مفتي صاحب دی او هغه جاهل صاحب دی سلو ما ورته ته څه شي ما ته وایي زه ایجوکیټډ یم ما یې غم مه کوه انشاءالله زه هم ګریجویټ یم ما یې وایه څه وایې وایي تاسو مړ امام پسې روان یو ژوندي امامان نه منې ما یې کوم امام مړ دی امام اعظم امام ابو حنیفه ویښته را باندې شو ما چا ویلي دي چې هغه مړ دی چا ویلي دي چې امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله رحمة واسع مړ دی دا به راته ثابت دی او ته یو کس خو دې ودرېږي چې ګازره یې کړم چا ویلي دي چې امام صاحب مړ دی امام صاحب ته په روټۍ کې په سالن کې په غوښه کې په خوراک کې زهر ورکړی شو مفتي صاحب په روټۍ سالن کې زهر ورکړی شو زهرو د وجې موت واقع شو او په زهرو سره چې څوک مړ شي دا شهید دی او د شهید باره کې قرآن وایي بل احیاء شهید ژوندی دی زموږ امام صاحب ژوندی دی حدیثونه د بعد کې دي پیله نسبه قرآن قرآن الشهید ژوندی دی زموږ امام صاحب دا ټول شهیدان ژوندي دي که نه دي ته د حیات النبي خبره کوم حسن جان شهید رحمت الله علیه ژوندي دي تراشه زما شیخ و مربی استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه ژوندي دي څومره شهید رحمت الله علیه ژوندي دي مولانا حنیف شهید رحمت الله علیه ژوندي دي ډاکټر عادل شهید رحمت الله علیه ژوندي دي ها توجه امام اهل سنت علامه علی شیر حیدری شهید رحمت الله علیه ژوندي دي جنرال مورخ اسلام علامه ضیاء الرحمن شهید رحمت الله علیه ژوندي دي اعظم طارق شهید رحمت الله علیه ژوندي دي امام اعظم امام ابو حنیفه څه دي ما امام صاحب ژوندي دي ما نور څه شته وایي نه ابهت الذي کفر سنو هر دور کې انقلاب مرکز مسجد مدرسې سره راغلي اور اصل مدرسه ده اصلو ما ته چا دا خبرې داسې ویلې چې ما خیرات خور یم فخر صاحب مولوي صاحب ما سار ناشته کې انډه نه ده خوړلې نن خو مې د سر اډو ناشته کړې نه ده ما سار ناشته کې انډه اور پراٹھا نه خورم انڈے پراٹھے والے سارے پبجی والے ہیں سلام چې زه څکم په ولاړه چا کومنټ کې ولیکل چې مسالې کې په ولاړه چې څکې نو چې زه بیا کښېنم بیان به دې پلار کوي په دې له تکړه بس که لږ ملا کوږ شه که نه یو کلیم نه ماف کوي که ملا راولي خیرات پسې روان دی که ملا ناست دي وایي خیرات یې خوړلې ناست دی نه دی په روانه کې ماف کوي نه دی په ناسته کې ماف کوي هلکه سملم دې وجې نه مدرسې په خیرات چلېږي پاکستان کې چې بجټ کېږي په بجټ کې د ایجوکیشن سکول کالج یونیورسټۍ برخه شته په بجټ کې د هیلث اسپتالونو برخه شته په بجټ کې د ترقیاتي بهبودۍ روډونو سړکونو موټروې دپاره اور د بجلۍ دپاره د وابډۍ دپاره برخه شته که نشته زه به د دیوبند د هر جماعت ترجمان یم زه یو جماعت ته مضاف نیم زه به د دیوبند که تبلیغي جماعت دی زه د تبلیغي جماعت دفاع کوم که جمعیت علما اسلام دی دفاع کوم که سپاه صحابه د دیوبند جماعت دی دفاع کوم که د ختم نبوت د دیوبند څومره تحریکونه دي دفاع کوم که امارات اسلامیه تحریک طالبان افغانستان د دیوبند جماعت دی دفاع کوم زه به ما به انشاءالله
ما به داسې ګڼې چې زه به د هر جماعت ترجماني کوم زه د تنظیمونو د پاټو خبرې نه کوم زه د جامعیت خبره کوم زه د اجتماعیت خبره کوم زه د جمعیت خبره کوم پته نشي کم کم مطلب هم واغست